په 28 فروری 2021 ابراهیم بیدروال په حجره بیدره سوات کې د سوات ادبي جرګه میاشتنۍ غونډه د ستر شاعر محمد حنیف قیس صاحب په صدارت کې او د وکیل حکیمزي صاحب په مشرۍ کې ترسره شوه. د اعزازي میلمه په حیث پکې پروفیسر اقبال احمد صاحب تشریف فرماو. په غونډه کې د وړې شان مشاعرې تابع شوې وه چې ګڼ شمېر شاعرانو او ادیبانو پکې شرکت وکړو. په غونډه کې د خدای بخښلي عبدالرحیم روغاني صاحب د مغفرت لپاره خصوصي دعا هم وشوه. د نظامت چارې PhD سکالر احسان یوسفزي صاحب ترسره کولې چې وار په وار به یې ملګرو ته بلنه ورکوله او ملګرو سره په دا ډول خپل شعرونه شریک کړل. ستا د فکر په سودارات ځان ښکاري مونږ ځان ورته لوګی کو خو چا هم لمبه ونه کړه. کیسې و مونږ ځان ورته لوګی کو خو چا هم لمبه ونه کړه. بچي د ابدالي د خو جنون هغسې نه دی. مننه چې زه چې خیاله د ځوانۍ کوڅې ته لاړ شو. زه چې ځو چې دغې خاورې په سر باد کم. ای مور یو هلک دی ګوتې شمارې ولاړ دی سهار نه تر ماښامه انتظار کوي او ځي. مننه. اخر کې ابراهیم بیدروال صاحب د ټولو راغلو میلمنو شکریه ادا کړه. تاسو له ټولو بیا د زړه د تل نه مننه کوم. الله مو خاطر پراز د عشق چې خبر شومه نو والوتمه. پراز د عشق چې خبر شومه نو والوتمه. خان چې د مینې په دفتر شومه نو والوتمه. همدې سره دا غونډه پای ته ورسېده. حمید الرحمن همدرد، مشال TV، بیدره، سوات.